هیڅوک تصور نشي کولای چې یو څوک د انسانیت په چوکاټ کې دومره ښکته راټیټ شي چې یو هسپتال یا روغتون هدف وګرځوي. یوازې هغه کسان دا کار کولی شي چې له انسانیت څخه محروم وي. دا زما خبرې نه دي، دا د پاکستان د اوسني وزیر اعظم شهباز شریف خبرې دي. دا د 8 اګست د 2014 کال د هغه وخت خبرې دي کله چې په کوټه کې د سیول هسپتال په انګړ کې او درنه چاودنه وشوه چې په دغه پیښه کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي او د 100 څخه زیات زخمیان وو چې قربانیان یې زیاتره وکیلان، خبریالان او عام خلک وو چې دغه کسان د یو وژل شوي وکیل د جسد د څارلو لپاره راټول شوي وو. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې شهباز شریف دغه خبرې د څه لپاره کړې وې، ځکه د پاکستان پوځي رژیم د رمضان المبارک په میاشت کې زموږ پر بېګناه خلکو هم رحم ونه کړ. همداراز یو ځل بیا تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 20 اعلان وکړ چې د کوچنی اختر په مناسبت د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ د موقتي اوربند له پای ته رسیدو وروسته د طالبانو د حکومت پر وړاندې د دې هیواد پوځي عملیات بیا هم دوام کوي او په جګړې کې د ځنډ موده پای ته رسیدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ ولایت ځایي سرچینو د سې شنبې په ورځ د مارچ 23 خبر ورکړی وو چې د پاکستان بې پیلوټه الوتکو د دهدادي ولسوالۍ کې د طالبانو د 209 الفتح قلو اردو پر مرکز شپنی برید کړی دی. د اسلامي امارت چارواکو تر اوسه د دې قلو اردو پر مرکز برید نه دی تایید کړی، خو ویلي دي چې د پاکستان بې پیلوټه الوتکې لیدلي او په نښه کړي دي. تر اوسه د دې پیښې د مرګ ژوبلې په اړه معلومات هم نه دي خپاره شوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ نښتې د اوربند له نافذېدو وروسته تېره میاشت یو ځل بیا پیل شوي چې تر ټولو مرګونی برید یې د کابل د معتادینو د درملنې په یو مرکز بمبار و چې د پاکستان پوځي رژیم د دغه وحشت له امله د 400 څخه زیات کسان شهیدان او د 250 څخه زیات ټپیان شو. اما د پاکستان پوځي رژیم دا وحشت رد کړ او وی ویل چې موږ پر نظامی ځای برید کړی. خو سوال دا دی، آیا دا شفاخانه پوځي اډه وه که نه د هغو مجبوره خلکو لپاره یو پناه ځای و چې خپلوانو یې د رغېدو لپاره استولي وو. حتی د پاکستان پوځي رژیم له یوې خوا د کوچنی اختر په مناسبت اوربند اعلان کړ، اما د بلې خوا یې د اوربند تر نامه لاندې خپل شیطانت ته ادامه ورکړې وه. د کوچنی اختر د لومړۍ شپې څخه تر نن ورځې پورې د پاکستان پوځي رژیم لخوا په نورستان، ننګرهار او د کونړ پر مرکز اسدآباد، ناړې، مرورې، سرکاڼو، شلتن ولسوالیو او همداراز د فرضي کرښې ترڅنګ په لسګونه نورو ځایونو کې په سلګونه د توپ مرمۍ توغولي دي چې په دغو بریدونو کې لسګونه بېګناه عام خلک شهیدان او ټپیان شوي دي. نو یو ځل بیا د پاکستان پوځي رژیم وښودله که د خدای عبادت وي، که انسانیت وي، که همدردي وي، دا ټول یوازې د ګټې په وخت کې دي. عاصم منیر، شهباز شریف او د پاکستان پوځي رژیم یو ځل بیا ثابته کړه چې د انسانیت لباس یوازې د نندارې لپاره دی. په حقیقت کې دوی وحشي دي، هغه وحشي چې نه د رمضان احترام کوي، نه د اختر مبارک ورځو څخه شرمیږي او نه د خدای څخه ویره لري. د دې ترڅنګ نن نړۍ دا پوښتنه کوي، دا څنګه اسلامي هیواد دی؟ دا کوم ډول مسلمانان دي چې د روژې په سپېڅلې میاشت کې هم نړۍ ته د وینې ډالۍ ورکړي، د خپلو خلکو او مسلمانانو پر کورونو بمونه غورځوي په هغه میاشت کې چې د رحمت میاشت بلل کیږي، هغه میاشت چې پکې حتی د یوې مرغۍ ځورول هم ګناه ګڼل کیږي، د رمضان هغه شپې چې تر ټولو مقدسه ګڼل کیږي، په همغه شپو کې پر بې ګناه انسانانو اور او بارود ورول شول. دا یوازې د انسان دننه وحشت نه ښایي، بلکې دا د خدای د عظمت سپکاوی هم دی. آیا دا همغه اسلامي جمهوریت دی چې ځان د اسلام ساتونکی بولي که نه؟ په نړۍ کې بېشرمي ډېر رنګونه لري، خو د پاکستان دا رنګ بېشرمي بېسارې ده. دا ډول بریدونه ښایي چې د پاکستان لپاره نه مذهب ارزښت لري، نه د خدای ویره، بلکې یوازې بارود او واک تر ټولو لوی حقیقت دی. د واک د تندې د ماتولو لپاره د بېګناه خلکو وینه تویول د دوی پخوانی عادت دی، لکه څنګه چې د بابړې په میدان کې هم دا کار کړی و. خو دلته خبره لا هم دردونکې ده، ځکه هغه خونې چې باید د درملو خوشبويي لرلی اوس د سوځېدلو بدنونو بوی ترې راپورته کیږي.
هغه لاسونه چې د درملنې لپاره ډریپ ورسره تړل شوی و اوس له خاورې لاندې بې حرکته راوتلي دي. ځینې انځورونه داسې دي چې ساه بندوي، زړه ټوټه کوي او پوښتنه پیدا کیږي دا ټول د څه لپاره؟ ولې همدا خلک؟ ولې همدا ورځ؟ هغه کسان چې وژل شوي دا عادي خلک نه وو، دا هغه انسانان وو چې د کابل له کوڅو سړکونو راټول شوي وو تر څو نوی ژوند پیل کړي. هغوی غوښتل بدل شي، غوښتل سم شي، خو پاکستان هغوی ته دا فرصت ورنه کړ. پاکستان چې نړۍ ته ځان د سولې ملاتړی ښایي په حقیقت کې د کابل په اسمان کې د مرګ بازان خوشي کوي. هغه کورنۍ چې د خپلو عزیزانو د رغېدو په تمه وي نن یې هیلې په خاورو بدلې شوي دي. تر ټولو دردونکې خبره دا ده هغه اسلامي هیوادونه چې تل د یووالي خبرې کوي نن چوپ دي. نن دا پوښتنه راپورته کیږي آیا درد هم د هیواد په اساس ټاکل کیږي؟ آیا ځینې ټپونه احساس کیږي او ځینې نور له پامه غورځول کیږي؟ که همدا پیښه په بل ځای کې شوی وای، که بریدګر بل څوک وای، نو آیا نړۍ به چوپه پاتې شوی وای؟ خو ځکه چې دا کار پاکستان کړی او قربانیان یې بېوسه افغانان دي نو ځکه نړۍ چوپه ده. افغانان نن دا پوښتنه کوي آیا زموږ وینه ارزښت نه لري؟ یو هیواد چې غواړي پر خپلو پښو ودرېږي چې نړۍ ترې مخ اړولی خو بیا هم هڅه کوي. هغه هیواد چې نن یوازې پرېښودل شوی، هغه خلک چې د ښه ژوند لپاره روغتون ته وړل شوي وو هغوی ووژل شول او نړۍ چوپه ده ځکه دا موضوع د سیاست له اجنډا سره برابره نه ده. د بشري حقونو هغه لوی دروغجن او فریبکار انسانان نن چیرته دي؟ هغه کسان چې هره ورځ د عدالت خبرې کوي نن ولې غلي دي؟ دا هر څه دا ثابتوي چې موږ په داسې زمانه کې ژوند کوو چیرې چې سیاست تر انسانیت لوړ شوی دی. کله چې ګټه وي نو د مذهب او انسانیت خبرې کیږي، خو کله چې خپل لاسونه د بېګناه خلکو په وینو سره شي نو بیا چوپتیا غوره کیږي. همداراز پاکستان چې ځان د افغان کډوالو خواخوږی ښایي نن یې ورته په شا کې خنجر ښخ کړی. دا ثابته شوه چې د دوی همدردي یوازې یوه ډرامه ده. همداراز که د روغتون بمبارول د انسانیت تر ټولو ټیټه کچه وي نو پاکستان یو ځل بیا ځان د نړۍ تر ټولو لوی د انسانیت مجرم اعلان کړی. دا یوازې د ناروغانو وژنه نه وه، دا د هغو ټولو هیلو وژنه وه چې خلکو ته یې د ښه سبا وعده ورکوله. دا د هغو لوبغاړو، ډاکټرانو او انسان پالو سپکاوی و چې هڅه یې کوله خلکو ته ژوند بیرته ورکړي او دا کار هغه هیواد وکړ چې خپل ولس ته د خوړلو ډوډۍ هم نه لري ځکه چې اقتصاد یې پر قرضونو ولاړ دی. کله چین، کله امریکا، کله خلیجي هیوادونو ته لاس اوږدوي، خو بیا هم همغه پیسې چې باید د خپل ولس د ښه والي لپاره مصرف شوی وای د بمونو او جنگي الوتکو لپاره وکارول شوي تر څو د ګاونډي هیواد یو روغتون په خاورو بدل کړي. دا یوازې یو برید نه و، دا د انسانیت پر ضد یو اعلان و. او نن موږ وایو دا خو سمه ده چې په کابل کې یو روغتون له منځه ولاړ، خو د هغه اور تودوخه به خامخا تر اسلام آباد پورې ورسیږي ځکه د بېګناه انسانانو هیڅکله بې نتیجې نه وي. تاریخ به عاصم منیر، شهباز شریف داسې انسانان یاد کړي چې په خبرو کې انسانیت و خو په عمل کې یوازې وینه وه. په نړۍ کې ډېر جنګونه شوي خو پر بېوسه بېوسلې ناروغانو له اسمانه اور ورول دا جنګ نه دی، دا د بزدلۍ تر ټولو لوړه کچه ده او دا هغه څه دي چې پاکستان نړۍ ته وښودل. دا د فکري غربت هغه ثبوت دی چې د سوال کولو له کاسې هم ډیر خطرناک دی. نو نن زموږ پوښتنه له نړۍ څخه دا ده آیا نړۍ به بیا هم چوپه پاتې شي؟ آیا دا دولتي ترهګري به له پامه وغورځول شي؟ ځکه خبره یوازې د پاکستان نه ده، خبره د ټولې نړۍ ده. نور باید دا د ښه ترهګر او بد ترهګر ډرامه پای ته ورسیږي. ترهګري ده، هیڅ توپیر نه لري. کله چې یو هیواد ځان د سولې ساتونکی بولي، د بشري حقونو خبرې کوي، خو بیا د 400 څخه زیات بېګناه انسانان وژني او یو روغتون خاوري کوي، نو آیا نړۍ باید دا هیر کړي؟ دا پیښه دا ثابتوي چې پاکستان ته نړیوال قوانین مهم نه دي، نه د روژې سپېڅلې میاشت او نه هم انسانیت. او د کابل روغتون د اور هغه لمبې د شهباز شریف هغه پخوانۍ خبره خاوري کوي چې پکې د انسانیت دعوه شوې وه. تاریخ به د پاکستان دا وحشت د یو تور داغ په توګه ثبت کړي، یو داسې داغ چې هیڅکله به د دروغو خبرو په اوبو ونه مینځل شي. او له همدې امله زه وایم دا دوه مخي باید په هره سطحه رسوا شي.
دا حقیقت باید نړۍ ته ورسیږي. نن باید د دوی دوه مخې پالیسي په هر میډیا پلیټفارم کې بې نقابه کړو، ځکه که نن چوپ پاتې شو سبا به دا اور نور هم خپور شي.